اوکې بسم الله الرحمن الرحیم راځو نن د ډیزاینینګ لپاره چې ډېر زیات استعمالیږي که نه په 3D ډول باندې هغه موږ سره پینټ 3D یو ګوره موږ سره ځان ته پینټ اوسي شو چې MS پینټ به مو ورته ویلې دغه پینټ ور سره صحیح دا چې دا موږ اوپن کړ بل چې دی که نه موږ سره پینټ 3D دی موږ سره چې دی پینټ 3D صحیح شو 3D 3D اصل کې هغه څه ته ویل کېږي چې انیمیشن کې انیمیشن څه معنا چې موومنټ کوي موږ سره صحیح شو موږ سره یو ځای نه بل ځای ته لکه فور ایگزامپل لکه اډیو ویډیو باندې دا ویډیو تاویږي را تاویږي که نه نو په دې کې هم موږ سره داسې کېږي که نه چې یو څه څنګه کولی شم موو ورته ورکولی شم حرکت ورته ورکولی شم صحیح ده زه به راشم دا به چک کړو چې دا کوم یو پروجیکټ دی راځئ دې ځای نه به یې بېرته کلوز کړو ښه زه به راشم زه دې ځای نه راځم ما ورته وایم چې پین 3D را سره اوپن کړه شو پین 3D انټر کله چې دا واخله ما داسې انټرفیس راکړی اوپن کې دا کار کوي که نه چې ما سره مخکینی یو پین پروګرام دی هغه سره پین 3D پروګرام دی یا کوم یو ډیزاین دی موږ سره هغه زه غواړم اوپن نو دې ځای نه کلیک کوم ما که چېرته زه نیو ته راشم یو نوی ډاکومنټ د دې ځای نه زه اخلم نو ګوره دا ما سره دی لومړی موږ سره ګوره برشز دي په برشز کې موږ سره برشز راځي چې کوم ډول برش درته واخلم برشز موږ ویلي ور که نه چې په پینټ کې موږ دا ویلي دی ګوره بیل برش دی موږ سره دې کې بیا برشز ډولونه دي موږ سره سمره دی ګوره بیا بیل دی چې آیل برش ورته ویل کېږي هر یو برش څنګه لري بیل نوم لري را سره صحیح شو ګوره داسې ورته ډیزاین دلته وکړو دا ډیزاین نه دی اصل کې خو بس دغه چې تاسو ته معلوم شي ښه دا آیل برش دی ګوره په دې کې بل وګوره دا بل یو ډول را سره برش دی سمره دا شو را سره بل چې دی که نه په داسې ډول دی را سره بل یو برش دی سمره دا وګوره دا بل یو برش دی را سره صحیح شو دا اریز دی بیرته څنګه کوي پاکوي یې راته سمره فور ایگزامپل دومره ساحه دا ما څنګه کړل اریز مې کړل دا به څنګه شي بیرته راته پاکي صحیح شو دې نه وروسته موږ سره ګوره دا دی را سره د یو ډول بل یو دی صحیح شو دې نه وروسته دغه دی را سره دا هم موږ سره ګوره د پینټ ډولونه دي را سره تھکنس معنا چې دا د څومره ډبل اوسي صحیح شو دې دا ډبلوالی د څومره اوسي زه ورته نه انتخابوم ما زه ورته د دې ډبلوالی دومره اوسي نو ګوره هغه ډبلوالی د مخې پر هغه باندې زیات شو که نه صحیح شو دا تھکنس دی بیا که چېرته لاندې راشو دې کې رنګ دی زه ورته داسې رنګ کې را سره واخیستل شي ګوره د دې دا رنګ څنګه شو را سره بدل شو صحیح ده دی باندې پوهېږئ داسې رنګ دې واخلي را سره دا شو ګوره داسې رنګ یې واخیسته صحیح ده د دې نه وروسته بیا موږ سره چې دی که نه 2D شیپس دي 2D شیپس کوم یو شیپ ته ویل کېږي هغه ډول شیپ دی را سره چې دا هم داسې لږ موومنټ غوندې کوي صحیح شو خو داسې خاص موومنټ نه کوي یا موږ سره فور ایگزامپل یو څه انګل موږ سره انتخابوو نو ګوره دا یو ډول 2D شیپ دی موږ سره صحیح شو چې دی کې دننه ګوره موږ سره یو فل دی دننه رنګ ته ویل کېږي کوم ډول رنګ دی دننه واخیستل شي داسې ډول دی واخیستل شي ګوره داسې واخیسته سولډ دی واخیستل شي نن یو رنګ هم ورته ورکړه سولډ معنی یو خالص رنګ ورته ورکړه یو خالص معنی یو رنګ ورته ورکړه که چېرته راشم لاین ټایپ د بهرنۍ برخې دي که نه دا د کومه ډول راشي زه ورته راشم ورته هم دې ته داسې رنګ ورته ورکړه چې آوټلاین یې ورته ویلې سولډ وی اوسي که نن دی اوسي نن معنا چې یو دی مو اوسي سولډ معنا چې یوازې یو رنګ دی اوسي تھکنس دا ډبلوالی دی څومره اوسي ګوره هغه د بهرني هغه ډبلوالی څومره غټ شو که نه دومره را سره راغی بل چې دی که نه سټکي اپشن آیا دا د لږ تیز را سره راشي که نه د دې دا سټرنګ دی څومره راشي صحیح ده دې باندې پوه شوئ ګوره بیا دلته موږ سره په دې کې بیا نور هم اپشنز را سره موجود دي صحیح ده زه راشم دا وګوره موږ سره نور دی زه غواړم فور ایگزامپل دا را واخلم صحیح شو ګوره دا مو را سره ډریګ کړ سمه ده کیله ترېنه جوړه شوه سپوږمۍ ده خو کیله ترېنه جوړه شوه صحیح ده ښه زه راغلم دا مو داسې را واخیسته فور ایگزامپل دا به داسې را واخلو زه به راشم د دې نه وروسته به دلته به راشو یو سټار به مو ورته را واخلو سټار دا دی دلته را واخله داسې راشه داسې نو ګوره دا موږ سره شی شو یو ډول سټار شو که نه نو ګوره دا موږ سره یو ډول ډیزاین جوړ کړ که نه را سره نو ګوره دا موږ سره شی شو 3D د دې لپاره 2D دی دا موږ سره شی شو ګوره فور ایگزامپل داسې یو کوم انګل ستاسو غواړئ دا ګوره موږ سره شی شو دا بیا خپله خطونه دي غوندې سمه ده دې باندې پوه شئ بیا موږ سره کنټرول ان سره به زه راشم ما بل فالټ ډونټ سیف کوم زه راځم اوټ ایم کریټینګ نیو بیا موږ سره 3D شیپس دي 3D شیپس هغه دي چې انیمیشن کوي را سره موومنټ کوي را سره صحیح شو په دې کې ګوره لومړی موږ سره دغه دی 3D ډوبل دي را سره ډوډلز دي را سره صحیح شو 3D آبجیکټس دي را سره چې چیرې 3D ډول باندې اوسي او 3D ماډلز دي را سره صحیح شو فور ایگزامپل زه دا راخلم اتې نه دلته دروم عمران مو راواخیسته که نه ښه دا مو راواخیسته دلته راسې شو را سره صحیح شو وګورئ ایډیټ کلر دی کې زه غواړم دغه رنګونه بدل کړم داسې شو را سره طبیعي ماشاءالله ډېر ښایسته یې که نه زه راځم ایډ کلر ته راځم دلته هر یو رنګ چې زه ورته انتخابوم هماغه رنګ ورته څنګه کېږي دې ځای نه ورته انتخابوم داسې دې ځای نه اوکې صحیح شو اوکې اصل کې هغه ډېر تور و هر څه لاړه ختم کړه خاص مې دلته راشم ما ولیکم چې پینټ 3D به بیا راواخلو دې ځای نه صحیح شو انټر
او دلته به زه راشم نیو او نیو نه به وروسته زه راشم 3D objects 3D shapes کې به بیا راشو. فور ایگزامپل دا مو راواخیسته دلته راسې ودروم، صحیح ده. دې ته هغه رنګ هر څه نور موږ برابرولی شو که نه. ګوره دې ځای نه کوم یو ډول رنګ ورته ورکوو. فور ایگزامپل دا رنګ ورته استعمالوو، یا دلته راشه ایډ کلر چې دی موږ سره دې ځای نه نور رنګونه موږ ورته برابرولی شو، صحیح ده. سلیکټ ګروپینګ دی موږ سره، یو ایډیټ دی کې موږ کوم تغیرات راولو هغه هم د دې ځای نه څنګه کولی شو، ایډیټ راوستلی شو پکې، صحیح ده. بیا که چېرته تاسې وایي که نه چې لومړی زه ورته کلر انتخابوم، دا رنګ مې ورته انتخاب کړ، زه غواړم چې بل ورسره واخلم. نو ګورئ دا فور ایگزامپل موږ انتخاب کړ، راځه ما دلته زه دا ډریګ کوم، نو ګوره هغه رنګ یې مخکې نه دلته سره واخیسته، صحیح ده. نو ګوره دا موږ سره شي شو، رنګ یې هم را سره واخیسته او دلته نه راشه ما زه ورته وایم چې راشه دا دې رنګ را سره واخلي، دا دې په داسې ډول رنګ واخلي یا راشه داسې ډول رنګ دې واخلي، صحیح شو. دې ځای نه دا څنګه کوم دا داسې دروم، صحیح ده. راشه ګوره په دې باندې اوس څنګه دا روټیشن کې موږ ویلې که نه چې د دې روټیشن نه سره کېږي. او روټیشن یې کوم ډول باندې دا دی، فور ایگزامپل دا دی که نه حیوان دی که نه، ګوره داسې تاویږي را سره، صحیح شو. زه غواړم داسې تاو کړم، ګوره تاویږي، سمه ده. بیا د دې نه وروسته فور ایگزامپل داسې مخه یې دا خوا ته راړوئ، مخه یې ځان ته اړوئ، صحیح ده. چې هر خوا ته منډه ورته ورکوئ بس دا بیا هماغه خوا ته اوړي، سمه ده. نو ګوره وایي دومره درجې تاو شو، دا درجې دی که 90 درجې داسې تاو شو، 100 دا بیا ریزن څنګه دی روټیټ اصل کې تاووئ، دې خوا ته تاووئ، بیا موږ سره دغه داسې او دا ګوره موږ سره دې ټول ډولونه دي سره، صحیح شو. ښه راشو داسې. نو دا موږ سره څنګه شو، دا موږ سره یو 3D ډول شو دی، صحیح ده. زه غواړم ګوره فور ایگزامپل دا ماهي اخلئ تاسې انچر، نو ګوره دا موږ سره ماهي شو، سمه ده. نو دا بیا تاسې دې کې ډیزاین برابرولی شي ځان ته، صحیح شو. د دې نه وروسته موږ سره سټیکرز دي، سټیکرز کې بیا موږ سره خاص ډول سټیکرې موجود دي. زه غواړم فور ایگزامپل دلته وایم چې دلته زه آینه کې اچوم، نو ګوره دا آینه کې ډیزاین انتخاب کوئ، راشئ داسې ګوره دا انتخاب کوو که نه، راشه داسې ډول باندې ګوره هغه خپله ورته جوړئ. ښه ته فقط راشه دا سترګو ته داسې ورته برابر کړه، نور ګوره خپله یې جوړ کړو ورته، صحیح شو. فور ایگزامپل زه راځم ما دا ورته انتخابوم، راشه داسې ډول باندې، صحیح ده. راشه د دې ځای نه به دا سلیکټ کړو، داسې شو، صحیح شو. کمیس مو راوستل ورته. ښه نو ګوره دا څنګه شو، د یو سټایل غوندې تاسې برابرولی شي، صحیح ده. زه راځم ما ورته وایم فور ایگزامپل دې ځای نه به ورته څه وکړو، برېت هم ورته ولګوو، برابر شو، دا خو داسې شو، دا شو، صحیح ده. نو ګوره موږ سره دا څنګه شو، دا سټایلونه دي بس، نور دی کې تاسې برابرولی شي بیا خپله، صحیح ده. که چېرته دا ما انتخاب کړ، زه ورته وایم دې ته خپل ځای دلته موږ سره نور سټایلونه هم بیا موږ ورته ورکولی شو. ګوره دا هسې خپل یو سټایل دی اخیستی دی. زه راځم دلته سټیکرز، دا په سټیکرز کې ورته وایم دې ته زه بل یو رنګ ورکوم، ګوره داسې دا بیا موږ سره نور سټیکرز ډولونه دي. ښه او دې ځای نه کسټمایز سټیکرز دي. موږ بیا دې وروسته که چېرته تاسو ټیکس یو خط لیکئ، نو راځم دلته کلیک کوم، زه ورته وایم چې this is فور ایگزامپل داسې لیکنه مې ورته وکړله، دې لیکنې ویټ دې څومره اوس یې سره څومره دې غټوالی دا ولري، صحیح شو. آیا بولډ دې سره راشي که نه، دا ګوره زه دې ځای نه سلیکټ کوم. ښه ویټ دې کومه څه اوس زه ورته وایم راشي دومره را سره والا، بولډ غټ دې راشي، را دې نه شي اټالیک داسې مایله دې راشي نه، انډرلاین لاندې دې کرښه دې راشي که نه، او دلته بلیک اینډ وایټ ته راشه، ورته مسعود داسې ډول واخله، منځ کې دې راشي، رایټ کارنر دې راشي، او که دې چېرته دې داسې خوا راشي. بیکګراوند فیل، آیا بیکګراوند فیل د دې تر شا دې کوم یو فیل راشي که نه، دا د دې ځای نه ورته انتخابولی شي، صحیح ده. دې نه وروسته بیا افیکټ دی، کوم ډول افیکټ دی په دې باندې داسې تاثیر غوندې دې پکې وي، ګوره داسې یو ډول باندې موږ سره څنګه شو راغی. دې ځای نه وروسته کینواس دی، بیا کینواس ایریا ده دې، سمه ده. نو دا موږ سره چې دا موږ سره پینټ دی. دې ځای نه مینیو ته راځم، ګوره موږ سره اوپن ګوره نیو دی، نوی اخلم، اوپن انسرټ یو څه ورته راخلم، سیف کوم، سیف اس په همدغه په بل نوم باندې بل ځای کې سیف کوم، صحیح شو. زه به راشم دې ځای نه به سیف اس باندې کلیک کوم، چېرته سیف کې ایمیج چوز ا فایل فارمټ، ګوره دا موږ دلته ایډیټ کړ که نه، د ایمیج په رقم یې ځان سره سیف کول غواړم، د 3D مووي موډل په رقم که ویډیو زه غواړم د ویډیو په رقم یې ځان سره سیف کړم، ګوره دا ویډیو غوندې شو، پام ولې ورته. نو ګوره دا موږ سره شو یو ویډیو غوندې دا را سره سیف کړي. وایي آیا په همداسې ډول یې غواړئ، ګوره دې ځای نه هغه ایکسټنشن هم ورته PNG تصویر یې فقط را سره وښایه، نو ګوره PNG اوس فقط تصویر شو را سره، ګوره دې باندې تاسو پوه نه شئ فکر کوم. زه راغلم که نه دا به د دې ځای نه اکټیویټ نه، البته ګوره دې ځای نه PNG موږ ویلی دی که نه JPG او PNG او BMP چې کوم یې دا موږ سره چې ایکسټنشن دی د ایمیج، GIF او TIFF ته شو، بیا MP4 چې دی GIF هم د ویډیو لپاره سټنډ دی بیا موږ سره، صحیح شو. نو ګوره دا یو ډول باندې څنګه کېږي، ویډیو به را سره په ویډیو ډول باندې به را سره دا سیف شي. نو دا و زموږ او ستاسې د وینډوز کلاس اخیرنی لیکچر، نور به انشاءالله مخکې ګورو.